د ډونالډ ټرمپ قرضدارو د ځان نه ورکو او په پردو مینو پوښتنو نوی کال یو بیمبک 19-20 شو. زما د نواز شریف نن ډېر زیات پړقېږي، خو خیر 19-20 شو، خو زه فکر نه کوم چې د پښتنو تقدیر به د انسو د بدلېدو سره بدل شي. د دې لپاره د محنت ضرورت دی او دا پرمختللي خلک چې دی څنګه محنت کوي. د نیو ایئر ریزولوشن ویډیوګانې مې کتلې، یو ډېره ښایسته جینۍ هغه ښایسته په حسن کې وایه نه وه، خو په سوچ کې چې څومره ښایسته وه. هغه وایي چې زما د نیو ایئر ریزولوشن دا دی چې زه به پلاستیک نه استعمالوم. اوس موږ خو سټینګ واخلو او پلاستیک بوتل ورسره واخلو، 15 کسانې تقسیم کړو، ډیو واخلو، چپس ورسره واخلو، دا ټول پلاستیک. او موږ ته به دومره احساس کېږي نو خو دا خلک په دې څیزونه پوهوي چې د انسان ژوند چې دی پلاستیک ختمه. نو دا خو د دې پرمختللي خلکو دغه دی، سوچ دی، فکر دی او د هغو ګولز دي. موږ شډل بډل پښتانه به د ځان نه شروع وکړو. موږ چې په ځان مین شو بیا به په خپل خاندان مور و پلار که نه خویندې رونه کور والا او بیا داسې په کلي په محله په خپله خاوره وطن په دې هوا په دې بالو مینېږو. نه د اولنی کال د ځان نه به شروع وکړو، داسې نه چې ټول هر سره د وس نه شروع وکړئ بیا نه کېږي. نو په دې کال کې ما ځان ته لیکل کړي، که زه خپل موبایل ته ګورم نو په دې کې هغه هر سره ما ځان ته لیکلي دي. د ټولو نه اول خو ما د ځان سره دا لوس کړی دی چې په 2020 کې به زه 18 کیلو وزن کوم. دا وخت یا خو ډیپریشن دی وټ ایور هر څه چې دی، خو زما وزن 93 ته رسېدلی دی. 18 چې دی بیا زه کم کمه نو دا به راشي 15 ته. نو که دا زه په یو میاشت کې کمومه، په 2 کې، په 3 کې، خو د کال په اخره ورځ چې کله ځان تلم نو میک شور چې زه 15 په تله باندې پوره شم. بل ما به تاسو ته په دې ویډیوګانو کې ډېر زیات وي چې یاره دا ګینګړی وشړنګوئ، زما نه د یوټیوب ګینګړی وشړنګوئ. بیا ما زه ستاسو نه ځان خفه کو، خو تاسو وروره حق یوټیوب سیټ ته نه ځئ. نو ما ځان ته دا ګول ایښودی چې په دې کال کې به زه 1 لاک سبسکرایبرز پوره کوم. اوس څنګه به پوره کېږي؟ د دې دپاره به ډېر زیات محنت کول غواړي. بل چې دی ما ځان ته یو ټارګټ ایښودی چې یاره زه به په دې کال کې دومره پیسې چې دي دا جمع کوم. موږ دلته کارډ استعمالو، موږ ته ښایي چې یاره تا دلته تللی، دلته دې دا پیسې دلته دې لګولې، دلته لګوي. که تاسو مس مردان پسې تللی یې نو هغه هم تا ته ښایي چې یاره نه هغې ته بیا وګورې چې یاره ماله دا پیسې استعمالول نه وې پکار. اوس هلته خو دا سیسټم نشته، خو دا د هم د پښتنو تقدیر به 100 کسان بدلی او په هغې 100 کې زه نه یم، تاسو یې، ته یې پکې ته چې دا ویډیو ګورې. نو که ته خپلې پیسې لګوې نو ته ځان سره لیکل کولی شي، هغه لیکه د ورځې او بیا هغې ته 1 میاشت وګوره، 2 میاشتې وګوره، نو تا ته پته ولګي چې یاره ما دا پیسې ماله لګول نه دي پکار. لکه اوس موږ ډېر هلکان چې کوم دي د مازدیګرې سموسې، پکوړۍ او چولې دا خوري، نیمه ګنټه بعد چې دی دغه وي، د ماښام د روټۍ ټایم وي او بیا موږ هغه روټۍ په ټایم ونه خورو، ماسخوتن ناوخته بیا خورو. نو 100 روپۍ تاسو دغه ځای بچت کړئ. که تاسو سیګرټس کوئ ما ته خو پته نشته، خو په 200 روپۍ په 200 روپۍ به یو پیکټ وي. که تاسو د ورځې یو پیکټ سیګرټس کوئ نو هغه په دې کال کې ځان ته دغه کوي چې یاره په ورځ کې زه 100 سیګرټس کم، په دې میاشت کې د اولې ورځې نه په یو ورځ کې 18، بیا داسې ورو په 2مه میاشت کې 15، په 3مه کې 12، داسې راکموئ، د ورځې یو سیګرټ ته راولئ. د کال په اخره کې به تاسو وایئ چې داسې دی مړه، داسې غول دي، پخپله به یې پرېږدئ. ښه، بیا چې دا پیسې تاسو راجمع کړئ، ما ځان ته لیکلي دي، ما ځان ته د ملبن نه بهر یو 4 داسې ځایونه ټاکلي دي چې زه دلته ځم، چکر به لګوم، دا به وینم. نو تاسو هم دغه پیسې په ځان بیا ولګوئ. اوس که ستاسو تنخوا ډېرې، تاسو پکې دوبۍ ته هم تللی شئ، په ورکس لاندې نوي کال او پاکستان کې خو خیر مسلماني ده. بل زما د ژوند یو ډېر غټ ارمان دی، لکه اوس دا غټ ګراونډ دی، زما چې یاره خلکو ټیکټ واغستی، په 1000 یې واغستی، په 1500 یې واغستی، راغلی او صرف په دغه پروګرام کې به زه 25 منټه خبرې کوم. زه تاسو په 1000 روپۍ ټیکټ اغستی، په 1500 یې اغستی، وټ ایور خو په پیسو یې اغستی، او ما تاسو ته خبرې کولی او تاسو په اخره کې چې وځئ ښه خوشحاله یې، ښه لاس وبړقوئ چې زموږ 1000 روپۍ په ځای شوې. نو دا چې کله تاسو کوئ دا هلو کېږي چې خو تاسو ډېر قابلان خلک واورئ. موږ خو څوک اورو نو بس
هر ځای کې خپله معقولي کوو د بل خبرې کټ کوو چاته یې غوږ نه وي. دویم څیز چې دی ډېر زیات کتابونه لوستل. نو په دې کال کې ما ځان ته 25 کتابونه ټاکلي چې زه 25 کتابونه لولم. په 15 ورځو کې په 14 ورځو کې یو کتاب راځي چې دا ډېر زیات ګران کار دی، سپیشلی چې تاسو ډېر مصروفه ژوند تېروئ. او 15 داسې کتابونه زموږ یو ملګري دي د هغو په مرسته باندې د ډسټن بک په مرسته باندې دغه کتابونه چې دي د پښتو 15 کتابونه به موږ پبلش کوو، ستاسو لاسو ته به در رسي. دا دومره کارونه چې زه کله کوم نو بیا په دې کې هېڅ ګنجایش نه رسي چې زه پکې واده وکړم. نو 2020 چې کوم دی دا هم زه به په د لونډانو په سب کې ولاړ یم. نو دا خو شو زما. اوس تاسو هم ځان ته یو ګول ولیکئ چې به را روان کال په اخره کې تاسو هغې ته وګورئ چې او دا داسې څیزونه ما ځان ته لیکلي او ما وکړل، د ځان دپاره مې وکړل، بل چاته ضرورت نشته. قام، خاوره، پښتو، عربي دا به وروسته کوم، اول د ځان نه شروع وکړئ. نو د کال په اخره کې چې کم سے کم تاسو داسې څه کړي چې تاسو ووایئ چې او دا کال زما ښه تېر شو. خدای دې وکړي اوس په دواګانو لره شو، خدای دې وکړي چې دا کال موږ ته ډېرې خوشحالیانې راوړي. تر بل ویډیو بېم باقه.